سلامونه دوستانو، زه یم عصمت خان او تاسو ګوری پښتو اکاډمي. دوستانو، آیا تاسو خبر یاست چې تاسو په کمپیوټر کې تاسو د موبايل په څیر د ايموجيانو یو جلا کيبورډ شته؟ څنګه تاسو باور نه کوئ؟ نو یو کار وکړئ، همدا اوس د وينډوز بټن او فول سټاپ یوځای کلیک کړئ. وينډوز بټن او فول سټاپ یوځای کلیک کړئ او بیا وګورئ چې څه کیږي. وملیدئ؟ خیر، دا خو لا شروع ده. په دې ویډیو کې به تر دې ډېر شان زده کړو. نو ویډیو پوره وګورئ. مننه. دوستانو، تاسو اکثره وخت کله چې غواړئ یو کلمه په MS Word کې ډیلیټ کړئ، نو تاسو بک سپیس په وار وهئ. د دې کار اسانه کولو لپاره د کنټرول او بک سپیس بټن په یو ځل سره کلیک کړئ. اوس به د یو توري په ځای یو کلمه ډیلیټیږي. ورچوال ډیسکټاپ. دوستانو، که چیرې تاسو هغه خلک یاست چې په یو وار 2 3 یا 4 کمپیوټرونو ته اړتیا پیدا کوئ، نو مه خفه کیږئ. زه به یو داسې لار در وښیم چې په هغه سره به ستاسو د یو کمپیوټر په ډېرو کمپیوټرونو بدل شي. نو همدا اوس کنټرول بټن، وينډوز او ډي بټن په یو وار کلیک کړئ. اوس به تاسو د کمپیوټر یو مانیټور په 2 باندې بدل شي. دا معنی چې تاسو اوس کولی شئ جلا جلا کارونه په جلا جلا سکرینونو باندې وکړئ. یوازې 2 نه، هر څومره چې مو زړه وي هغومره اضافه کولی شئ. که کنټرول پلس ټاپ سره تاسو کولی شئ ټول مانیټورونه خپل مخ ته راوړئ او تاسو کولی شئ دا مانیټورونه ډیلیټ هم کړئ. دوستانو، که غواړئ داسې په یوه سکرین باندې 2 صفحې یا 2 سافټویرونه باندې کار وکړئ، نو دا خو ډېره اسانه ده. دوستانو، د دې د کار لپاره به تاسو یو کار ډېر ژر وکړئ. یو سافټویر خلاص کړئ او په هغه کې دغه د مینیمایز بټن ووهئ. کله چې مو دغه بټن ووهئ، نو تاسو کولی شئ دغه علامې په واسطه سم او لوی کوچنی کړئ او د صفحې په یو بغل کې قرار ورکړئ. اوس MS Word خلاص کړئ او MS Word چې مو کله خلاص کړئ، دوستانو، هم ایکسل اوس کارولی شئ او هم MS Word. اوس ګورئ دوستانو، زه په ورډ کې یو لیکنه کوم. مثلا زه یو څه لیکم دلته، او اوس راځم په ایکسل کې هم یو څه لیکم. وګورئ دوستانو څومره خوندور ټریک دی. یعنی په یو سکرین باندې 2. دوستانو، دا یو ډېر خوندور ټریک دی. که چیرې تاسو غواړئ خپل اپلیکیشنان کوم سافټویرونه چې تاسو د کمپیوټر پر سکرین باندې دي داسې یو غټ او کوچني کړئ، نو دا ډېره اسانه لاره لري. تاسو د موس په واسطه سره تاسو کولی شئ دا لوی او کوچني کړئ. نو زه به همدا اوس طریقه در وښیم. دوستانو، د کار لپاره تاسو کنټرول الټ یو ځای کلیک ونیسئ او بیا تاسو د موس په واسطه سره داسې لوړ او کښته خواته خپل کوم سکرول چې دی هغه لوړ او کښته خواته کښېکاږئ، نو اپلیکیشنان به داسې لوی او کوچني شي. دوستانو، تاسو د دې په ځای چې خپل کمپیوټر په دې طریقه سره لاک کړئ، تاسو ډېر اسان لاک کولی شئ. تاسو اکثره وخت داسې خپل کمپیوټر لاک کوئ، خو زه یوه ډېره اسانه طریقه تاسو ته ښیم چې په هغه طریقه سره به تاسو وکولی شئ خپل کمپیوټر لاک کړئ. دغه کار لپاره تاسو دوستانو وينډوز او L بټن په یو ور سره کلیک کړئ، نو ستاسو کمپیوټر به ډېر ژر لاک شي. دوستانو، دا یو ډېر خوندور ټریک دی، همدا اوس یې عملي کړئ. دوستانو، تاسو د صفحې یا هم د ویب سایټ په اخر کې هڅه غواړئ چې سر ته ولاړ شئ، نو تاسو همیشه د سکرول بټن څخه کار اخلئ. نو دا ډېر سخت کار دی. مثلا د سکرول څخه کار اخلم، نو ډېر په سختۍ سره لوړې خواته ځم. خو تاسو ته زه یو اسانه طریقه در ښیم چې په هغه طریقې سره به تاسو ډېر ژر لوړ ولاړ شئ. د دې دپاره تاسو کولی شئ په کیبورډ کې د هوم بټن کلیک کړئ. دغه د هوم بټن چې دی هغه کلیک کړئ، تاسو په اتومات ډول سره سر ته ولاړ شئ. خو که چیرې غواړئ چې بیرته لاندې راسئ، نو دا ډېره اسانه طریقه لري. دوستانو، تاسو اوس ولاړ شئ، په کیبورډ کې مو د اینډ کی کلیک کړئ. د اینډ کی داسې کلیک کېږي. دوستانو، تاسو ورته وګورئ، دا د اینډ کی ده. د هوم بغل ته د اینډ کی هم راځي. دوستانو، دغه شارکټ چې کله تاسو استعمال کړئ، د صفحې اخر ته به راسئ. دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو د خوښ وړ ګرځېدلې او غواړئ داسې ویډیوګانې نورې وګورئ، نو همدا اوس پښتو اکاډمي در سره سبسکرایب کړئ او د لایک بټن کلیک کړئ.